ایران تر 2.5 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ایران د رضوي خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2.5 ډیری افغانان یې چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایراني رسنۍ پرون دوشنبه د رضوي خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قومندان جګړن مجید شجاع په قول وویل چې دا کسان په 6 ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر له لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همداراز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایراني چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تېرو 2 کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د سرپل ولایت د قشقري په سیمه کې د 21 نمبر څا د کیندلو او برمه کولو چارې د اپچین شرکت لخوا پیل شوي دي. د دغه وزارت په وینا د دې څا په کیندلو سره به د نفتو د استخراج ظرفیت لوړ شي، عواید به زیات او ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي.